الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأبرار وفخر المرسلين وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. خوږو او عزتمنو حاضرینو، تیر درس کې موږ او تاسې د الرحمن الرحیم په باره کې وغږېدلو. یعنې دا مو بیان کړه چې الله جل جلاله رحمان او رحیم ذات ده. د ده مهرباني او د ده رحمت چې ده دا ډېر عام ده، مسلمان او کافر ټولو ته ور شامل ده په دنیا کې. اوس دا خبره بیانوو چې الله جل جلاله مالک یوم الدین ده. مالک یوم الدین هغه چاته ویل کېږي چې دی چښتن د ورځې د جزای، یعنی د آخرت د ورځې چښتن. مالک یوم الدین دی چښتن د ورځې د جزا او چښتن د ورځې د آخرت ده. اوس دا خبره چې دی د جزا د ورځې چښتن ده، د جزا ورځ جزا د عمل دا حق ده. جزا د عمل چې ده دا ورونو حق ده. هر څوک چې کوم عمل وکړي او دی مکلف وي، الله جل جلاله مکلف پیدا کړی وي، نو ده ته دا د خپل عمل بدله او جزا دا ورکول کېږي. اوس دا جزا دا په دنیا کې نه ورکول کېږي، دا جزا دا په دنیا کې نه ورکول کېږي، ځکه چې ګوره پیغمبران علیهم الصلوات والسلام دا معصوم دي، نه یې صغیره ګناه کړې ده او نه یې هم کبیره ګناه کړې ده. دا د اهل سنت والجماعت عقیده ده چې پیغمبران علیهم السلام چې کوم دي دا له صغیره او کبیره له ټولو ګناهونو نه پاک او مهذب دي. مګر بیا هم له سختو نه سخت عذابونه په دوی باندې په دنیا کې راغلي دي او تکلیفونه دوی ته ورغلي دي او دوی له زحمتونو سره مخامخ سوي دي او د دوی د ختمولو هڅې سوي دي او د دوی د تباهي دسیسې جوړې سوي دي او دوی هجرت ته اړ کړی سوي دي او دوی مشکلات او تکلیفونه تیر کړي دي. نو دغه په دنیا کې دا تکلیفونه چې کوم دي دا تکلیفونه دا جزا د عمل نه ده، په دې خاطر چې پیغمبرانو خو نه کمه ګناه کړې ده او نه یې لویه ګناه کړې ده. نو دغه دوی ته چې کوم تکلیفونه ورکړل سوي دي دغه تکلیفونه د دوی د عمل لپاره جزا نه وه، ځکه دوی خو عمل بد نه و کړی او نه یې هم بد عمل کله کړی ده. نو دا یو قسم زحمت کشي وه الله جل جلاله خپلو عاشقانو او مینانو ته یو قسم زحمت او تکلیف کله کله ور اچوي او حکمت دی الله جل جلاله په کې دا یې چې په عاشقۍ او په محبت کې چې کوم دا تکلیفونه راځي. ګوره محبت کتابونو د لغتو د محبت معنا کړې ده. محبت وایي د حبې له لفظ چې اخیستل سوی ده، د حبتون له لفظه چې اخیستل سوی. حبتون دانې ته ویل کېږي، حبوبات دا یې جمع ده، ډېرو دانو ته ویل کېږي. نو ګوره یو څوک چې دانې اچوي او تخم کري، نو بیا به هغه تخم چې وکري بیا به یې لاندې کوي تر خاورو، یارې خو به دا تخم را اخلي په ځمکه به یې شیندي، بیا به یې را اخلي او تر خاورو به یې لاندې کوي. بیا چې تر خاورو یې لاندې کو بیا به دا تخم بیا اوبهیي، وخت په وخت به یې پالي، کود او سرې به ورکوي، شورې به ورکوي، دا تخم به غټیږي، اوبه به ورکوي، پالنه به یې کوي. کله چې دا تخم لوی سو بیا به هغه پخیږي، بیا به هغه وچیږي او بیا به له هغه بعد دی داشت کوي او ریبي به یې. بیا چې یې لو وکړو او لو یې ختم کړو
له هغه بعد به بیا څه ورکوي؟ بیا به یې را اخلي او بیا به یې سرمال کوي او بیا به یې غوبل کوي او بیا به یې له هغه بعده خره جنې جوړوي، بیا به یې له هغه بعده بادوي او بیا به یې له هغه وروسته اخلي او بیا به یې له هغه نه بعد بیا زرندې ته وړي، له هغه بعد به بیا اوړه کوي، له هغه بعده به بیا لندوي او وروسته به بیا پخوي او بیا به وروسته خوړلو ته تیارېږي. نو ګوره د دانې په کرلو کې څومره تکلیفونه دي. نو محبت او مینه د الله جل جلاله په دې کې هم ډېر زیات تکالیف او ډېر محنتونه او ډېر زحمتونه، ډېر ابتلاءات او ډېرې ملامتي وي او ډېر مشکلات او ډېر غمونه او ډېرې پریشانۍ راځي، خو دا د عاشق لپاره هم د خوند او د لذت مرحله او دا معشوق او محبوب ته هم خوند ورکوي چې د ما په وجه د ما په لاره کې د ما د خوشحالۍ دپاره د ما عاشق دومره وځورېدو او دومره پریشانه سو. نو ګوره په دنیا کې چې چاته څه ورپېښېږي نو دا عقیده باید انسان ونه ساتي چې دا سړی په دا دنیا کې وځورېدو او په عذاب سو او غمجن سو او زوی یې مړ سو او پلار یې مړ سو او مور یې مړه سوه او خور یې مړه سوه او ورور یې مړ سو او مال یې هلاک سو، نو دا خدا نخواسته دا معنا لري چې دا سړی سویپلی ده یا دا سړی دا بدبخته ده یا دا سړی ته خپل عمل وررسیږي. دا خپل عمل په دنیا کې سړی ته نه وررسیږي، دنیا دار د جزا نه ده، دنیا د ابتلا او د ازمایښت سرای ده، په دنیا کې سړی ته خپل عذابو دا نه وررسیږي. مګر یوه خبره سته تفاسیرو لیکلې دي، هغه خبره دا ده چې کله کله دغسې هم پیښیږي چې یو سړی ډېر مستدرج سي، یو انسان ډېر ناشکره سي او یو انسان ډېر له خدای جل جلاله چې یاغي او باغي سي. بیا نو څه کېږي؟ بیا نو داسې کیسه کېږي چې کله کله الله تعالی په دنیا کې هم یوه تنبیه ورکوي چې ګوره ای انسانه خبر اوسه، عذاب سته په آخرت کې درته راځي او تو به معذب یې او دغه یې نمونه ده په دا دنیا کې. د دې خبرې د اثبات لپاره مفسرینو د قرآن کریم دا آیت راخیستی، ولنذیقنهم من العذاب الادنى دون العذاب الاکبر لعلهم یرجعون. خدای جل جلاله فرمای ولنذیقنهم او خامخا موږ دوی ته ورڅکو ګنهګارانو ته من العذاب الادنى له هغه کوچني عذابه چې په دنیا کې دون العذاب الاکبر نه هغه لوی عذاب چې په آخرت کې ده، لعلهم ښایي دوی لره یرجعون چې دوی بیرته له دا خپلې ګناه چې راوګرځي. کله چې انسان په دنیا کې یوه ګناه وکړي او د ګناه په وجه باندې الله جل جلاله دی لږ وځوروي او ده ته یو مصیبت ورپېښ کړي، نو په دې کې د الله جل جلاله حکمت دا یې چې ای انسانه ګناه ورته خو دې ملا تړلې ده، ګناه خو دې شروع کړې ده، مګر د ما عذاب دا موجود ده، په آخرت کې زه خلکو ته عذاب ورکوم، مګر دغه یې نمونه ده چې په دنیا کې ما تا ته در ښکاره کړه، یو عذاب په دنیا کې هم ورکي، یعنې کله کله داسې هم کیدای شي. یا بل آیت په قرآن کریم کې راځي، الله پاک فرمای کذلک العذاب ولعذاب الآخرة اکبر لو كانوا يعلمون، ای کذلک العذاب دارنګوي عذابو، یعنی په دنیا کې چې الله جل جلاله انسان ته عذاب ورکي نو څه ورته ووایي؟ وایي کذلک العذاب دارنګه د عذاب ولعذاب الآخرة اکبر او د آخرت عذاب چې ده دا ډېر لوی ده، لو کانو یعلمون که چیرې دی علم لرلی د آخرت په ورځ باندې. نو ګوره په دنیا کې چې الله جل جلاله چاته عذاب ورکي نو الله پاک ورته ووایي چې دا رنګه د عذاب دا وړ شی تا به عذاب نه یې لیدلی، ولعذاب الآخرة اکبر او عذاب د آخرت چې ده دا اکبر ده، یعنی ډېر لوی ده، لو کانو یعلمون که چیرې دوی علم لرلی. نو لنډه خبره دا سوه
چې په دنیا کې که چاته مصیبت او پریشانی ورپېښېدله، غمونه ورپېښېدل، قحطي ورپېښېدله او پریشانی ورپېښېدله، نو تاسې دا فکر مه کوئ چې دا سړی سویپلی ده یا دا سړی بدبخته ده یا دا سړي ته دغسې عذاب دغه ورسره لګېږي. په تمامه معنا دغسې نه وي چې هر ځای کې چې څوک په دنیا کې پریشانه و نو دا د خپل عمل ده. بعضې وخت دغسې پیښېږي چې په دنیا کې خدای جل جلاله چاته د عذاب نمونه ورښکاره کړي، د دې په خاطر چې ای انسانه ګوره ډېر غافل سوی، د آخرت عذاب را روان ده. مګر دا یې نمونه ده که ته عذاب نه منې، دغه د یو څه مې اوس په عذاب کړې، یو څه تکلیف خدای جل جلاله په مسلمان باندې راولي. او له دې چې نو دا خبره هم معلومیږي چې یو انسان که په دنیا کې ډېر په راحت کې و او ډېر په مزو کې و او ډېرې پیسې یې وې او ډېره سرمایه یې وه او ډېر خوشحاله و، نو دا معنا نه لري چې له دې سړي چې خدای پاک په تمامه معنا راضي ده او خوشحاله ده، ځینې ځکه یې په ده باندې دومره نعمتونه کړي. یعنې کیدای شي دا سړی د الله جل جلاله خدا نه خواسته خوښ نه وي، خدای جل جلاله له ده چې ناراضه وي، مګر بیا یې هم په دنیا کې ده ته نعمتونه ورکړي، ځکه دنیا دا د جزا ځای نه ده. دنیا چې ده دا د جزا ځای نه ده، نو په دغه خاطر دې سړي ته الله جل جلاله دا نعمتونه ورکړي. دا بله خبره ده. اوس دا خبره چې مالک یوم الدین الله جل جلاله چښتن د ورځې د جزا ده، ان د جزا ورځ چې ده هغه د قیامت ورځ ده، دې ته د جزا ورځ ویل کېږي. الله جل جلاله به په دغه ورځ باندې له خلکو انتقامات او غچونه اخلي او الله جل جلاله به د دوی د ګناهونو سزاګانې ورکوي. خدای جل جلاله به په دغه ورځ قاضي او انسان به د خدای حضور ته ولاړي او د الله عدل او انصاف به چلیږي، د بل چا فیصله دا به نه منل کېږي. اوس دا خبره چې د قیامت ورځ په څه شي باندې ثابته ده، د موږ او د تاسې لپاره خو د قرآن کریم په آیتو باندې ثابته ده. الله جل جلاله فرمایي: وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء قليلا ما تذكرون إن الساعة لآتية لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. الله جل جلاله فرمایي: وما يستوي الأعمى والبصير، نسره برابریږي ړوند او بنا، هغه څوک چې ړوند ده او هغه څوک چې بنا ده، دا دواړه نسره برابریږي. والذین آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسیء، او نه هغه کسان سره برابریږي چې دوی ایمان راوړی ده او صالح عملونه یې کړي دي، ولا المسیء، او نه ګناهګار سړی له دوی سره برابریږي. یعنی د مؤمن او د صالح بنده او د ګناهګار ترمنځ ډېر فرق. قلیلا ما تذکرون، الله پاک فرمایي وایي ډېر کم د هغه څو چې تاسې پند اخلی، تاسې چندانې پند د خدای جل جلاله په آیتو باندې نه اخلی. نو اصلي د موږ خبر دا ده: ان الساعة لآتیة لا ریب فیها، بېشکه د قیامت ورځ چې ده دا راتلونکې ده، هېڅ شک او شبهه په دې کې نسته. قیامت به راځي، سوال و جواب به کول کېږي، عتاب او خطاب د الله جل جلاله به انسانانو ته متوجه وي، او حساب او کتاب به کول کېږي، او ثواب او عذاب دا به خلکو ته ورکول کېږي، او خوشحالي او خفګان به د خلکو په نصیب وي. بعضې به داسې کسان وي چې په دغه ورځ باندې به یې مخونه تک سپین ځلیږي او خوشحاله به وي. یوم تبیض وجوه و تسود وجوه، ځینې مخونه به په دغه ورځ باندې تک سپین کېږي، له ډېرې خوشحالي به پړ کېږي او رڼا او چمک به ځینې روان وي، او بعضې مخونه به په دغه ورځ تک تور وي، د خدای په غضب به مغضوب وي، د الله جل جلاله په لعنت به ملعون وي، د خدای له رحمته به لرې وي. دا هم د بعضې کسانو مخونه دي.
اوس نو دا خبره باندې آخرت ثابت سو، د قیامت ورځ ثابته سوه. ان الساعة لآتیة لا ریب فیها، بېشکه د قیامت ورځ چې ده دا راتلونکې ده، نسته هېڅ شک او شبهه په دې کې. ولکن اکثر الناس لا یؤمنون، ولکن ډېر خلک چې د ایمان نه لري. یو خو په دې خبره باندې د قیامت ورځ دا ثابته سوه. بله خبره، دوم آیت شریف الله جل جلاله فرمایي بل ځای کې: یوم هم بارزون لا یخفى علی الله منهم شیء لمن الملک اليوم لله الواحد القهار اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم ان الله سریع الحساب. یوم هم بارزون، هغه ورځ چې دوی راښکاره کول کېږي دغه انسانان، لا یخفى علی الله منهم شیء، هېڅکله به خفي او پټ نه وي په الله جل جلاله باندې د دوی هېڅ عمل. لمن الملک اليوم، د چا دپاره به وي پادشاهي په دغه ورځ باندې؟ لله الواحد القهار، خاص د هغه چا پادشاهي به وي چې هغه الله جل جلاله ده او یو ده او قهار ده. الیوم، نن ورځ، تجزا، جزا به ورکول کېږي په دغه ورځ، کل نفس بما کسبت، هر نفس ته په هغو عملونو باندې شاده کړي دي. لا ظلم اليوم، نسته ظلم نن ورځ د الله جل جلاله په قضا کې. ان الله سریع الحساب، بېشکه الله جل جلاله چې ده دا ډېر تیز حساب کوونکی ده. الله جل جلاله مالک یوم الدین ده، چښتن د ورځې د جزا ده. د جزا ورځ دا د آخرت ورځ ده. د آخرت په ورځ دا هغه ورځ ده چې د دې ورځې په ارتباط باندې قرآن کریم کې زښت ډېر آیتونه راغلي. دا خو یې موږ د اثبات لپاره دوه دلایل او دوه آیتونه وویل. سورت قارعه چې کومه ده، دا ټول سورت القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. دا ټول صورت د قیامت د ورځې په باره کې راغل. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها. الله پاک فرمای اذا زلزلت الأرض زلزالها، هغه وخت چې په ټکان کې چې دا ځمکه په خپل ټکان او په خپل شورش سره، واخرجت الأرض أثقالها، او راوباسي دا ځمکه هغه خپل درانه بارونه او هغه خپل معدنیات او هغه خپل کانونه او هغه خپل ذخائر او خزانه او هغه سره او سپین زر او هغه یاقوت او زمرد او هغه لعلونه او مرجانونه دا ځمکه دی باندې راوباسي. وقال الانسان ما لها، او انسان ووایي چې دا څه ورپېښه ده دا ځمکې ته چې دا ټولې خزانې دی باندې راویستلې، او دا څه وجه ده چې موږ به یو اونس سره زر په ډېرو زیاتو پیسو باندې اخیستل او نن ورځ دغه یې پراته دي، څوک یې نه کوي. وقال الانسان ما لها، او به وایي انسان چې دا ځمکې ته څه ورپېښه ده چې ټولې خزانې دې باندې راویستلې. یومئذ تحدث اخبارها، په دغه ورځ باندې به دا ځمکه هغه خپل خبرونه او هغه خپل بیانونه او هغه خپل قصې چې په دا ځمکه باندې څه تېر سوي دي دا ټول به خدای جل جلاله ته بیانوي. که یو انسان په کومه ځمکه باندې غلا کړې وه، هغه ځمکه به شاهدي پرې وایي چې یا خدایه جل جلاله زه پرې شاهده یم په ما باندې را روان و او غلا یې وکړه. که یو انسان العیاذ بالله زنا کړې وه په کومه ځمکه باندې، هغه ځمکه به شاهدي پرې وایي چې یا الله جل جلاله د تا دې بنده په ما باندې دغه بد عمل ترسره کو، زه پرې شاهده یم. که یو انسان کومه ځمکه د بل مسلمان حق په زوره باندې غصب کړی و یا یې لاندې کړی و، هغه ځمکه به شاهدي پرې وایي
او دا به وایي چې یا الله جل جلاله زه د پلانکي ملکیت ومه، د پلانکي ځمکه وم، مګر پلانکي په زور او په غصب باندې یا په چل او په ول باندې ورچې لاندې کړم. نو ګوره یومئذ تحدث اخبارها، چې کوم عمل تا د خدای په ځمکه ترسره کړی د قیامت په ورځ به دغه ځمکه په تا باندې شاهدي وایي. ولې؟ دا شاهدي به ولې وایي؟ بأن ربک اوحی لها، په سبب د دې باندې چې د تا رب جل جلاله دغه به وحیه کړې وي دا ځمکې ته. بأن ربک اوحی لها، په سبب د دې باندې چې د تا خدای به وحیه وکوي و دا ځمکې ته چې ای ځمکې ادا که شاهدي په عملونو د دې عاملینو باندې. یومئذ یصدر الناس اشتاتا، په دغه ورځ باندې به د باندې راوځي دا خلک له خپلو قبرونو چې اشتاتن شیندل سوي. هر انسان چې له خپله قبره راپورته شي لوڅ او لغړ به ولاړې او جامې به یې نه کالي به یې نه. حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها ته رسول الله صلی الله علیه وسلم بیان کاو د قیامت د ورځې، او دا یې ورته وویل چې ای عائشه د قیامت په ورځ به ټول خلک له قبرونو چې دغسې لوڅ بربند را پورته کېږي او د خدای حضور ته به ورځغلي. نو عائشه رضی الله تعالی عنها وایي پوښتنه ځینې وکړه او ورته وویل چې ای رسول الله صلی الله علیه وسلم، نو آیا دا خلک به بیا یو د بل بدنونو ته او اندامونو ته ګوري؟ دا خو بده ده. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وویل چې په دغه ورځ به ستر د عورت او یو بل ته کاتو او نه کاتو او شرم او نه شرم دا به له خلکو یېر وي. الله جل جلاله دې په مسلمانانو باندې اسانه کړي. دا به له خلکو هیر وي، چاته به هم دا فکر نه پیدا کېږي ستر د عورت به له خلکو هیر وي. دا دومره سیاستي او هیبتي ورځ ده. دا خلک به ولې له قبرونو راپورته کېږي؟ لیروا اعمالهم، د دې لپاره چې دوی خپل عملونه وویني. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. نو وایي څوک چې د یوې ذرې په اندازه باندې د خیر عمل وکړي یره، نو دی به هغه خپل عمل یا د عمل نتیجه دا به وویني. که د یوې ذرې په اندازه باندې نیک عمل وکړي ته به یې هم ثواب وویني. ومن يعمل مثقال ذرة شرا یره، او هغه څوک چې د یوې ذرې په اندازه باندې شر یې په دنیا کې کړی، د یوې ذرې په اندازه یره، نو دی به یې هغه جزا په ورځ د قیامت باندې وویني او تاوان به یې وویني. نو بل ځای کې راځي الله جل جلاله فرمایي یوم یفر المرء من اخیه و امه و ابیه و صاحبته و بنیه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. وإذا داسې سخته ورځ ده یفر المرء من اخیه، چې تښتي به یو سړی له خپله وروره څخه. په دغه ورځ به ورور له وروره چې بېزاره و امه و ابیه، او یو سړی به له خپلې موره چې بېزاره و ابیه، او له خپله پلاره چې به بېزاره و صاحبته، او له خپلې ښځې به بېزاره و بنیه، او له خپلو زمنو به بېزاره. لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، د هر سړي لپاره به په دغه ورځ باندې داسې یو حال او داسې یو شان او داسې یو کیفیت وي چې په خپل ځان به اخته وي. یغنیه، چې دی به له نورو شیانو چې مستغني کوي او نورو شیانو ته به د دو نه ورپام کېږي. ورور به ځینې هیر وي، پلار به ځینې هیر وي، مور به ځینې هیره وي، او خویندې به ځینې هیرې وي، او ورونه به ځینې هیر وي. صرف او صرف د نفسي او نفسي او نفسي او نفسي نارې به وي.
دا له ډېره شدته دي دې ورځې، دا له ډېره سیاسته دي دې ورځې، دا له ډېره تکلیف او له زحمته دي دې ورځې. نو ګوره د دې ورځې په ارتباط باندې الله جل وعلا شانه قرآن کریم کې بل ځای فرمایي، بل ځای الله جل جلاله فرمایي یا ایها الناس اتقوا ربکم ان زلزلة الساعة شیء عظیم. ای خلکو تاسې له خدای جل جلاله چې وویریږئ، بېشکه زلزله د قیامت چې ده، هغه تزلزل د قیامت او ټکان د قیامت چې ده شیء عظیم، دا ډېر لوی شی ده. یوم ترونها تذهل كل مرضعة عما ارضعت. دا هغه ورځ ده چې تاسې به دا ورځ وینئ چې په دغه ورځ به پښیمانه کېږي هر هغه تی ورکوونکې مور له هغه اولاده چې هغه دې به تی ورکاوه. مثلا که ښځه وه دا به له خپله زویه بېزاره او تی به نشي ورکولی، او که وزه وه دا به له خپل سیرلي چې بېزاره او تی به نشي ورکولی، او که میږه وه دا به له خپله وري چې بېزاره او تی او شیدې به نشي ورکولی. نو دا هره مرضعه یعنی هر هغه مور چې دا شیدې ورکوي خپل ماشوم ته، دا به بېزاره وي عما ارضعته له هغه شي چې شادې به شیدې ورته ورکولې. وتضع كل ذات حمل حملها. او وابچوي هر حامله مور خپل حمل به واچوي. مثلا که د چا اولاد په نشوي د دې ورځې د تکلیف له وجې به یې اولاد دغسې نقصان کي او دغسې به یې خام ایسته کي. وترى الناس سکاره. او ته به دا خلک وینې په داسې شان باندې لکه نیشه چې کړي او خمار به یې دا خلک ټول به د حیرت او د حیرانتیا په فضا کې به پراته وي. وما هم بسکاره ولكن عذاب الله شدید. خدای جل جلاله فرمایي وای دا خلک خو به مست نه وي او نشه خو به نه وي، ولكن عذاب الله شدید، ولكن د خدای جل جلاله عذاب چې ده دا ډېر سخت ده او دوی به ځینې ډارېږي. نو ګورئ د الله د عذاب نښې او نښانې چې راسي، د قیامت نښې او نښانې چې راسي، د خدای د پادشاهي او د الله د عدل و د انصاف نښې او نښانې چې راسي، هغه حاملې ښځې او هغه بلاربې اوښې او میږې او وزې او غواګانې دا به خپل اولادونه ایسته کي او غرزار به یې کي له ډېره تکلیفه. او کومې هغه پوی ورکوونکې شیدې ورکوونکې مندې چې دي دا به له شیدو ورکولو بېزاره شي. او د خلکو ژوند به په داسې شان باندې وي لکه ټول سي مست او نشه غوندې وي. او حال دا ده چې الله جل جلاله فرمایي وما هم بسکاره ولكن عذاب الله شدید. دا خلک خو به مست او نشه نه وي، ولكن د خدای جل جلاله عذاب به ډېر سخت وي او دوی به ځینې ویریږي او ډارېږي به. نو ګوره دا د قیامت د ورځې سختې او مشکل. ای انسانه دا بیا ما او تا نسو برداشتولی، ما او تا ډېر ضعیف یو او ډېر غریبانان یو او ډېر عاجزین یو. یوه تبه چې په ما او تا باندې راسي صرف په بدن کې مو یو څه ګرمي او حرارت زیات شي نو د موږ او تاسې څالي. نو د خدای پاک جل جلاله یغو عذاب ته به بیا څنګه ځان تم کولی سو چې لمر به یوه نیزه دنیا ته راټیټ سوی چې یوه څانګه جګه ودرې لمر ته به وررسیږي. هر انسان به تر خپلې غاړې پورې په خپلو خولو کې ډوبي. هر انسان به د نفسي نارې وهي. هر انسان به په خپل ځان باندې اخته وي. د الله جل جلاله د قهر دریاب به په جوش باندې راغلی. الله جل جلاله هم دې وساتي. د خدای جل جلاله د غصې دریاب به په جوش راغلی. د الله د قضا چوکۍ به لګېدلې او د خدای ملایکان به د الله سپاهیان و عسکر وي. الله جل جلاله به خپلې فیصلې صادروي او ملایکې به د الله جل جلاله په امر باندې انسانان تر ویښتانو رانیسي او مجرمان به دوزخ ته پړمخې ورغورځوي. زبانیه ملایکې بولي. د الله جل جلاله یو قسم ملایکې دي. انسان دا د تندي تر ویښتو رانیسي او پړمخې یې غورځوي او دغسې یې په ځمکه پسې څکوي تر څو یې دوزخ ته کته ورغورځار کړي. ګورئ دا د الله جل جلاله د عذاب هغه طریقه ده.
نو بهتر انسان دا ده چې د قیامت د ورځې لپاره یو څه تیاری ونیسي، ځکه چې الله جل جلاله چې ده مالک یوم الدین، دا چښتن د ورځې د جزا ده. اوس دا خبره چې ایاک نعبد و ایاک نستعین دا به انشاء الله په راتلونکي درس کې وایو. د اوس لپاره دغه مالک یوم الدین بس ده، بیا به انشاء الله ورباندې غږیږو. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، وصلى الله تعالى على خير خلقه ونور عرشه محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.